ډاکټر کبیر ستوری چې موږ ورته ډېر احترام او مینې نه کبیر ماما ویل، هغه ما په اول ځل باندې په 1970 کې د هغه سره زما اولنی ملاقات په فرانکفورټ کې وشو. ما کبیر ماما په اول ځل کې چې زما عمر په هغه وخت کې 19 کلن و، ما هغه د یو شفیق او مهربانه مشر په حیث او بیا وروسته چې کله زما سیاسي شعور لږ شان پوخ شو، نو بیا هم هغه د یو ډېر ځیرک د یو ډېر ملتپاله سیاسي مشر په حیث باندې وپېژندو. د کبیر ماما ټول ژوند د پښتنو د یووالي، د باچا خان د فلسفې او د باچا خان د سیاسي مبارزې نه پښتون ولس خبرول او هغه حقیقتونه چې کم د پښتنو نه تاریخي حقیقتونه چې کم د پښتنو نه شعوري طور پټ پاتې شوي دي، د هغوی بیرته رابرسېره کول او په هغې نه پښتانه خبرول. د هغه همیشه په دې ټینګار کړی دی چې د پښتون کور ته هغه وخت پورې نه جوړېږي تر څو پورې چې پښتون د منځه تقسیم د منځه نه دی تللی او ټول پښتون قوم په یو مرکز نه دی راغونډ شوی.